دا دویم سوال ورسره ډېر اهم دی د بجلۍ غلا کول. دا زمونږ دې طرفونو ته په ډېرو علاقو کې دا چل کوي. ډېر لږې علاقې دي چې هغو کې دا بیماري نشته، دین الله ساتلي. او خبرې ته ګوره، حکومت زمونږ حق اسیم نه ادا کوي. حکومت باندې زمونږ حقونه دي، حکومت زمونږ حقونه نه را کوي، موږ به ترې غلا کوو. ته ته چا ویلي؟ چا ویلي چې داسې کوه؟ دا بجلي نه ده، دا هم د ټولو حق دی. ګورې دی وایي ستا حق نه دی ته دې غلا کوې، دا د ټولو حق دی. نو چې د ټولو حق دی او ته دې ته نقصان رسې یا ستا د دې کار د لاسه نورو مسلمانانو ته نقصان رسي، ته مجرم یې. ځکه داسې علاقو کې که خیال هم کړی ته حکومت بجلي هم نه ورکوي دوی له. ولې؟ ځکه چې غله دي د بجلۍ. نو څه چې کري هغه به ریبې، څه چې کري هغه به ته ریبې. بیا دا ګیلې مه کوه چې دلته بجلي نشته، دلته دا نشته. مخکې ورځ کې یو کس لګیا و، یو علاقه کې بجلي په ځمکه کې تلې ده، په ځمکه کې، دا هم نه چې ښکاره ده. هغې نه هم څه سیسټم جوړ کړی، غلا یې ترې کړی. او یو کس راته لګیا وي دلته یې څه کسان نیولي دي، دکه زمونږ د دې طرفونو، دغه د ایشیا د ملکونو ده، بر صغیر د ملکونو څه کسان یې نیولي د جومات د بجلۍ نه د اوسېدو ځای ته لېڼ بولی. هدیم خوشحاله دی چې لکه ژوند تېروي، غلا یې کړې د ژوند تېروي. جومات د دلته خو جومات بجلي حکومت بیل ورکوي، معاف ورته نه وي، بیل حکومت ورکوي. ده دا بجلي ځان ته هم بولي دی استعمالوي، خوشحاله دی. یاره د بیل نه خو ځان معاف کړی دی، ګورې ورته نه. هغه ذلت د دنیا خو پرېږده چې دلته راونیوی شو، تصویران یې په میډیا خواره شو چې دا غله دي، خو آخرت هغه ذلت ته وګوره. نو په دې باندې که یو حکومت حق نه ورکوي د یو فرد، الله به د قیامت پر ورځ د دې مشرانو نه تپوس کوي. دا ویم ځای را روان دی او الله به ترې تپوس کوي. خو دا خو مطلب نه شو چې موت هم شروع وکړو. موت هغه ایره بجلي ډېره ګرانه ده، که ظلم کړی حکومت الله به دې تپوس کوي. خو زما او ستا دپاره د بجلۍ دا ګرانېده دا جواز د غلا نه جوړوي چې ته غلا کوه. اوبو بل ډېر راځي، نو څه کې غلا شروع کړې. سبا له به ته وایې چې یاره په حلاله پیسې ګټل ګران شوي دي، شروع په څه باندې وکړه؟ په حرام. واده کول ګران شوي دي، څه وکړو؟ زنا شروع کړه. داسې به کوې بیا. نو که څوک زمونږ حق نه را کوي، د هغه نه به تپوس څوک کوي؟ الله به ترې کوي. د حکومت سره خو افراد ډګر نه شي وهلی، ځکه خو شریعت دا ویلي دي ځای په ځای چې د مسلمان حاکم اطاعت پتا دی، سوای په ګناه کې. ګناه کې بوله خبره نه ماني. اگر کوئی ستا مال والی، ستا ملا ووایي او تا جیل ته واچوي او ذلیله دي کي، بیا به هم ته بغاوت نه کوې، ځکه چې بغاوت کې نقصان دی. نو ستاسو څه مطلب دی چې دا خبره په دې ځای پاتې شوه داسې؟ تا چې صبر وکړو الله تعالی اجر درکوي، او چا چې تا سره زیاتی کړی د هغه نه به تپوس الله به دې تپوس کوي. نو د بجلۍ دا غلاګانې، ما ته یو ورځ یو کس وی بعضو مولیانو دا فتوا ورکړې ده چې د بجلۍ دا غلا جایز ده. ولې؟ لکه دا زموږ حق دی، دا زموږ حق دی، دا یوازې ستا حق دی. دا خو دلته چې څومره خلک اوسېږي دغه ټولو حق دی. تا څنګه ډاکه په دې باندې اچولې ده؟ دغه شان د ده د لاسه ما تاسو ته ووایي که نه چې د داسې قسمه خلکو د لاسه ټولو نه بجلي کټ شي. که یو کس بیل هم ورکوي، یو کس رښتینی دی، یو کس غلا نه کوي، هغه هم د دوی د لاسه په عذاب شي. بیا د دې قسمه خلکو د لاسه بیل په دې نورو پسې زیات راځي. ولې؟ ځکه چې د بجلي استعمال خو کېږي او میټرې یو څو لګېدلي دي، نور خو میټرې نشته. دا ټول زور د دغه یو څو کسان نه وځي چې میټر لګولی دی. تا څومره ظلمونه وکړو، غلا دې وکړه، د بل مسلمان سره دې زیاتی وکړو، په هغه دې بوج راوستو. نو د دواړه کارونه چې دې رورې تپوس کړی دی، د دواړه څه دي؟ جایز دي.
ناروا دي. نه ته عام ځمکه نیوی شي او بیا دا وایې چې نه لاره خو ډېره پراخه ده ګاډي پکې هم تللی شي او خلک پکې هم تللی شي، او نه ته د حکومت نه بجلي پټولی شي، نه د حکومت نه اوبه پټولی شي، نه د حکومت چې نور کم املاک دي. حکومتي املاک چې څومره دي دا حق د ټولو دی، دا د یو فرد وو حق نه دی. نو په دې ته اعتدا هغه نشي کولی. والله اعلم.